څوک چې د حدیثو نه انکار کوي هغه د فتوا د کفر پرې راله ګورې خبر یې که نه یې سړی خېدله لاړه ډي ته که ګورې یاد ساره دې ته ورته تاسو وایئ منیر شاکر باندې د کراچۍ د مولیانو د طرف نه موږ ته هم فتوا راغلې وه خو موږ پرې لږ تحمل کوو ځکه موږ خو سره ښکرې اچولې وي نو ښکرې چې اچولې وي نو زمونږ خبرې دونه اثر نه کوو چې موږ پرې فتوا ورکړې وه خلک وایي دا خو مخالف دی نو د ټول پاکستان چېرته پېښور کې څوک ملګري را لګېدلي ټول پاکستان کې مولیانو ته فتوا لیږلې وه چې د داسې سړي داسې عقیده دي نو چې فتوا یې لیږلې وه نو ډک شو چې دا بنوري ټون نه فتوا پرې راله چې صاحب د اسلام نه خارج دی ګورې اوس دې ګرځي را ګرځي د اسلام نه وي خارج دی ښه وی ورکړې د مونږ نه ده ورکړې مونږ لکه دسخط ته راوړه دسخط په پې ورته وکړو چې الجواب صحیحونه جواب دی بالکل صحیح دی لارې خوشحاله که مونږ به تا ته څه وي چې څه به م دتاو را ډتاو خو زه بس په خپله چې تاسو د اسلام نه وي نو دا ولې ځکه دې د بعضې داسې څیزونو نه انکار کوي قرآن خو منم خو حدیث نه منم قرآن خو منم چې څه په حدیث کې دی هغه زما د طبع مناسب نه دي نو مونږ به یو دویم ټکي م لګو ښه چې څه په قرآن کې دي او څه په حدیث کې دي په هغې به خو ډېر څیزونه په قرآن او حدیث کې نشته ډېر څیزونه که ټول هر څه په قرآن او په حدیث کې شته نو بیا مجتهدین اجتهاد ولې کوي ما په دې خبرو پوهېږې بیا امامان اجتهاد ولې کوي ډېر څیزونه په قرآن او حدیث کې نشته یعنې ما ته د ټول پاکستان مولیان د قرآن او د حدیث نه دا ثابته کړي چې کله دې بور ته مږه پروزي نو څه چل به کوې بور ته ښه بور مې ووې کوی مې نه دی یاد کړي کوی پاکېږي بور نه پاکېږي د ټول پاکستان مولیان دې ما ته دا ثابته کړي د قرآن او د حدیث نه چې چا په موبایل باندې ښځې له طلاق ورکړو نو دا طلاقه ده او که طلاقه نه ده ګوره ټکې مې ورسره ولګول په موبایل د ټول پاکستان مولیان دې ما ته دا ثابته کړي د قرآن او د حدیث نه جي پي پڼ دا جایز دی که نه دی او د ټول پاکستان مولیان دې د قرآن او د حدیث نه ما ته دا ثابته کړي چې را تاسو کوم انډوانس په دغه سره ختم شي پیسې سره ختمې شي نو تاسو یو 100 روپۍ اډوانس راغواړئ او موبایل باندې نو چې په دې اډوانس باندې ته 100 روپۍ راغواړې تا نه بیا وایي 10 روپۍ کټ کوي نو چې دا جایز دی خو دا یعنې دې ته مونږ په خپله اصطلاح کې جدید مسایل وي نوې مسایل نوې دا پرېږده څه به تاسو دماغ کړی نو ټول پاکستان مولیان دې دا راسته ثابته کړي چې په جس کې موز کېږي او که نه کېږي بس دا خو لنډه په دې خو پوهېږې که نه که په دې هم نه پوهېږې یعنې چې په جس کې موز کېږي پاس چې جس کې سړی سعودي ته روان یا حج عمرې ته روان او د مانځه وخت پرې راغی هغه اډوانس مې اډوانس خو تاسو نه پېژنئ نو دا د جز موز خو پېژنئ که دا هم نه پېژنئ که نه پېژنئ دا سر د دیوال نه راولئ نو دې سره ټیک شي دماغ بیا ټیک شي د انسان ښه نو چې دا مسله چا په قرآن او په حدیث کې وښودله چې لکه سړی عمرې ته روان وي او حج ته روان وي او سعودي ته روان وي او د مانځه وخت پې نه راغی نو آیا په جس کې مونځ کېږي او که په جس کې مونځ نه کېږي که دا مسله چا په قرآن او په حدیث کې وښودله زه به ولې 1 لک روپۍ انعام ورکړم پرې پوهېږ نشته که نه تاسو پرې پوهېږئ چې نشته مولیان خو لا پرېږده جزا وخت کې نو مونځ به کې له کوم طرفه راغی روس پیکل